پته هم نشته چې موږ په څومره مجبوریو کې په دې لارو باندې راځو. دا هم د حقیقت ورته پته نشته. که په دوی باندې دا حالات راشي نو موږ نه به سختترین مردار خلک هم دغه وي. دا هم حقیقت دی. نو دې جینۍ ماته دغه خبره وکړه، وایي زه ستاسو زنانو ته راځم. ستاسو ولا دا لایو ویډیو سره مې یو څو ګاډي ولیدل هلکانو، الله دې پکې خیر واچي، چېرته پولیس راپسې را نه شي چې دا پیری څنګه راوتلی. لایو ویډیو به مې وي، زما چیکینګ به کوي، ستاسو مخامخ راځئ وایي دا ګزو دا میدان کې به نو لږ درته قرار ښه په مزې سره، په دې چې هوا ډېره ښایسته ده، د کارغانو کاغ کاغ دا زما ډېر زیات خوښېږي. کیسې درته کوم، کیسه درته کوم، ډېره غمګینه کیسه. خویندو غوږ ونیسئ، زما خبره که اورئ. دې جینۍ ماته وویل چې ستاسو ښځې ډېرې معتبرې دي، ستاسو زنانه ډېرې معتبرې دي. زه چې را 14 کالو وم نو ما به ستاسو مسلمانانو پسې خنداګانې کولې، د مسلمانانو ښځو پسې دا دوپټې به یې چې په سر وې دا ویډیو کې چې ښیي وای په دې پسې وایي ما خنداګانې کولې چې دا کوم قوم خلک دي، دا ښځې څومره پټې کړي دي، په کورونو کې کېنولې دي. وایي موږ پر خپلې ازادۍ په خپله عیاشۍ کې دومره ور ګمراه شوي یو چې موږ ته ستاسو هغه معتبرتوب ډېر سپک ښکاره شو. وایي نن درته حقیقت کیسې کوم، وایي زړه مې ډېر زیات درد کوي، غواړم چې ما پرېږدئ، خو اعتراض به وایي را باندې نه کوئ، ټولې خبرې کول غواړم. یقین مې وشه فریډم مې ورکړو، فریډم، مکمل ازادي. ورته ومې وی چې A to Z لګیا اوسه. د مسلمان د پښتون کور ته راغلی چې څه دې زړه کې وي ووایه، حتی چې کنځلې راته وکړه وایه، پوره اجازه ده، خدای قسم که درته جواب درکړم، بېغمه اوسه، لګیا اوسه. نو څه یې راته وویل دې کافرې جینۍ، وایي ستاسو د مسلمانې جینۍ، ستاسو د مسلمانې ښځې، د مسلمانې هرې جینۍ آینده فیوچر چې ورته وایي، موږ ورته پښتو کې آینده وایو، راتلونکی وخت، انګلیش کې چې ورته فیوچر وایي. وایي ستاسو د هرې مسلمانې جینۍ په آینده کې یو سړی لیکلی دی، یو نارینه لیکلی دی چې هغې ته وایي چې پیور هزبند، جایز خاوند، ناجایز نه، چې بوای فرینډ. وایي ما ته اوس پته لګېږي، ما ته وایي اوس پته لګېږي چې ستاسو قرآن بالکل حقیقت دی، ستاسو مسلمانتوب ته وایي زه اوس سلام کوم. وایي ستاسو د هرې مسلمانې جینۍ په نصیب کې یو خاوند دی. وایي هره جینۍ په کور کې چې ناسته دی، هغې په هر سوچ کې دغه فکر دی چې نن دی او که سبا دی زما پاپا بو، زما پلار بو، زما رور بو، زما مور بو زما رشته کوي او یو جایز سړي ته به مې په نکاح کوي. صحیح؟ والله ورته غلی و، په خدای ورته غلی و. ما ویل لګیا اوسه. ما دا خو دې کې خو هېڅ شک نشته. وایي زمونږ خلک وایي چې یورپ کې د ښځو ازادي دی، ښځو ته فریډم دی. دا د یورپ خبره نه درته کوم، دا د یونایټډ سټیټ، د امریکې، د کینیډا، د استرالیا، د یورپ، د ټولو د ښځو خبرې درته کوم. دلته ښځې چې څومره سټرګلز کوي، دلته ښځو ته چې څومره تکلیف دی، خپلو کافرو ښځو ته، تاسې به سوچ هم ونه کوئ. د دغو تکلیف صرف حکومت حل کوي، او حکومت یې په څه شي حل کوي؟ صرف حکومت پیسه ورکوي. هغې ښځې ته پیسه ورکوي چې هغه بېروزګاره شي، نو هغې ته صرف د پیسو لږ سپورټ ورکړي حکومت. نور وایي خپل کار کوه، چې څه کوې، چرس څه کوې، نشه یې کېږې، 50,000 بوای فرینډ ساتئ، په کیسه کې نه دی حکومت. زمونږ او تاسو که حکومت په کیسه کې نه وي، زمونږ او تاسو پروټیکشن زمونږ مذهب کوي زمونږ په وطنونو کې چې دین اسلام ورته وایي، او زمونږ او تاسو د خویندو او د میندو پروټیکشن هغه پلار کوي چې بچی ورته وایي، هغه ورور یې کوي چې خور ورته وایي. ورسېدلی دا ډېر یو غټ معتبر مقام دی چې یوه خور یې په پاکستان کې لري چې د هغې په سر باندې د هغې پلار لاس دی، د هغې په سر باندې د هغې ورور لاس دی. په خدای درته قسم کوم خویندو
چې دا ستاسو دپاره ډېر د لوی د مقام د ډېر لوی معتبر مقام ځای دی چې ستاسو په کور کې په حیا یی په عزت یی او د دې ټیکري خیال ساتئ دا ستاسو ډېره لویه ګټه ده زه دا سوچ نه کوم چې مسلمانه جنۍ به په ورځ د معاشر دوزخ ته لاړه شي او هغه مسلمانه جنۍ چې هغه به په کور کې په حیا او په عزت خپل پلار ته پلار وایي ورور ته به ورور وایي او د ورور به د ورور عزت کوي د پلار به د پلار عزت کوي فکر نه کوم چې هغه جنۍ به دوزخ ته لاړه شي والله قسم دی په 2 لاسو درته سلام کوم دغه کافرې دا سترګې داسې سرې سرې راواوړېدلې سرې سرې په ژړا شوه وایي تاسو مسلمانانو کې یو فیلر دی یوه غلطي در کې ده چې زه درته صفا وایم ستاسو هر یو معاشرې ته ستاسو هر یو خبرې ته زما سلام دی وایي تاسو کې یو فیلر دی تاسو کې یوه غلطي هغه دا دی چې تاسو چې کله هم ګناه او خطا کوئ تاسو یو بل شرموئ په زوره هغه دغه شانته چې تاسو تصویران والئ تاسو ویډیوې واخلئ کړپ سوشل میډیا ته یې ور واچوئ فیسبوکونو ته یې ور واچوئ یوټیوب ته یې ور واچوئ نو وایي دغه ویډیوګانې موږ د یورپ ته راشي موږ ته چې یورپ ته راشي نو موږ خو پرې نه پوهېږو چې ستاسو کوم زبان دی نه موږ ستاسو په لیکلو باندې پوهېږو خو چې ویډیوګانې وګورو د مړو وي یا د ماشومانو وي یا د جنکیانو وي یا د ډمامو وي نو موږ صرف دغه فکر کوو چې مسلمانانو کې بیا څه آفت دی نو وایي موږ فکر کوو چې په مسلمانانو کې بیا څه آفت دی نو وایي بیا موږ څه سوچ کوو موږ وایو چې دا همداسې فسادګر خلک دي دا همداسې نیچ په فسادګر خلک دي زموږ سوشل میډیا وایي وګوره ټیکنالوژي نه ډکه ده د دنیا ښکلا نه ډکه وایي زموږ سوشل میډیا د یورپ د جنکو فیسبوکونه وایي وګوره ښکلا نه ډک دي وایي ستاسو د مسلمانانو فیسبوکونه چې وګورو مرداریو نه ډک دي پلیتو کارونو نه ډک دي وایي د دنیا مسلمانان راجګېږي وایي موږ ته کافر جنۍ ته د فیسبوک ریکویسټونه رالیږي وایي چې موږ یې د پروفایل وګورو د ګوګشتو په شانتې څیره یې وایي وګورو بعضې دي که نه ماشاءالله نوې کیمره یې پیدا کړې ده نوې موبایل یې پیدا کړی ماشاءالله داسې به ناست یا به پکې داسې ناست وي ماشاءالله اوف چې د دنیا دیوداس همدغه دی پروفایل ته به یې دا تصویر درته ورکړي او بعضې به ماشاءالله ګلان داسې نیولي وي پکې سن 65 زمانې والا سټایلونه نه چا کیمره نه ولیدلې داسې به او پرې فیسبوکونو کې به یې دغه ګلدار تصویران ورکړي او دا به راځي بیا به کافرو ته ریکویسټونه رالیږي او بیا په ژبه هم ورسره نه پوهېږي چې دې سره زه کومه ژبه وکړم صرف په دې خوشحال دل ورته راولېږي روز ورته راولېږي I love you ورته راولېږي نو دا خلک به مونږ ته څنګه نیچ فکر نه کوي څنګه به وړکوټه د توتي په شانتې فکر راته نه کوي کوي یې په دې چې مونږ خپل اوقات داسې کړی نو په خدای دا جنۍ راته په ژړا وه دا صرف په دې راته په ژړا وه مین خبره درته وکړم د منځ خبره وایي ته فکر کوې چې دلته مونږ کرپټ نه یو تاسو صرف کرپټ یې تاسو کې خو وایي سیاست جنګ کړی دی تاسو کې خو سیاست کرپشن راوستلی وایي مونږ کې چا راوستلی تا ته پته ده مونږ کې چا راوستلی وایي مونږ کې خپلو نارینهو راوستلی وایي مونږ ښځې دلته یورپ کې امریکې کې کاناډا خپلو نارینهو نه وایي سپکې یو زمونږ نارینه مونږه دلته د سګرټ په شانتې استعمالوي همدا حالات دي همدا حالات په امریکې کې په کاناډا کې په یورپ کې همدا حالات دي دلته د جنکو استعمال د سګرټ په شانتې دی یوې جنۍ نه پوښتنه وکړه یو کال کې یو بوای فرینډ دی بل کال کې بل بوای فرینډ دی خو ورته خاوند په نصیب نه کېږي 80% که 50% چې هغه ورځ د ګوګل نه ثابته شوله چې 50% زنانه 50% ښځې جنکیانې په یورپ او په امریکې کې بې سړي دي خاوند ورته په نصیب نه کېږي په یو بل باندې ټرسټ نه کوي اعتبار نه کوي او د دغو میدان ته چې بیا راشي که نه دا خودي په سټرګلز کې
دا خودي په ټینشن کې په سټرس کې دا خلک دا صرف د څیرو نه داسې صفا صفا درته ښکاري. نه نه یې وګورئ که نه 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 چې وګورئ دا خلک ټوټې ټوټې دي. درته حقیقت وایم نه دا خلک وګورئ دا کافر ټوټې ټوټې دي. دا چا هغه باچا هغه رب دا که منئ او که نه یې منئ د هغه رب دومره په سکون نه ساتي. دا دنیا یې ورته که جنت کړی دی که نه خدای قسم کوي ورته د جنت په شانتي ورکي. په خدای هم دې جنت کې د خلکو باندې دومره سټرګلز دومره سټرسز دي که نه. دا اوس وګوره دا جنت وګوره دا جنت په شانتي ښایسته ځای دی که نه. زه تاسو ته یو پیری پکې ناست دی که نه. دا وګوره الله تعالی پې حرام کو که نه په کورونو یې دننه کړل او که نه کړلی که نه. دا چا کار دی؟ زما د رب کار دی او که نه دی؟ ها توریالي دې شي که نه ځای جنګ دې وکړي د مرګ ورکوټې شانتې د الله طرف نه دې آفت باندې چې کرونا ورته وایي صفا دی که که نه. دا الله تعالی یو ډېر معمولي دکاوه دی دغو خلکو ته. او په دې دکاوه کې زما مسلمان هم یې رااخیست. الله کرونا را نشي پیاز خورئ ته خدای مو غرق او پرک نه کا. تاسو باندې کرونا څه کوي؟ تاسو ته څه وایي کرونا؟ یا الله دا درته وایم چې دې جنۍ لاس کې څه خبره وکړه لکه نو اوس به وایه چې سکندره کومه ډمامو دې سر شو. دومره درته وایم دې جنۍ لاس کې دا خبره وکړه وایي دا 7 کالو وم زما خبرې پخې اورئ که نه دواړو غوږونو یې واورئ. وایي دا 7 کالو وم چې پلار مې نشه کړې وه د شرابو. وایي راپسې راغلو قسم په خدای چې دې جنۍ سر ټیټ کو د اوښکو راسې پې باران په دې وجه مې د ویډیو په سر کې درته ووي چې په یوې کافرې مې ډېر سخت زړه وسوځېدو. وایي زه لماسته وم چې چا را باندې دلته خوله بنده کړه نو وایي زکام وم پوزه مې بنده وه او وایي دا غټ سړی را باندې شروع شو په کم تکلیف چې زما ریپ وکړو درته ویلی نه شم. وایي تمیزونه مې د ډېر د کفت د ډېر د تکلیف د لاسه تمیزونه مې وایي وینې تویې شوې. وایي خپل پلار زما ریپ وکړو وایي زما پلار وم نه زما د مور بوای فرینډ و خو زه ترې نه پیدا شوی وم او چې موږ ورته وایو چې حرامیان ورسېدلی. د دغو خلکو دا حالات دي. خو دا خلک فیسبوکونو ته سوشل میډیا ته دا خبرې نه ورکوي. زمونږ او تاسو په شانتې ګوګوشتګان نه دي چې دا ټپ او ټوپ خبرې راواخله فیسبوکونو ته او یوټیوبانو ته یې ورکوي هوښیارانو او ځانونه په زور شرموئ د دنیا په سطح باندې. ټولې دنیا ته ځانونه شرموئ. ته وایې چې دا یوټیوب ستاسو نیکونو جوړ کړی ستاسو په وطنونو کې صرف چلیږي. دا فیسبوک ستاسو ترونو جوړ کړی دی ستاسو په راج باندې صرف ستاسو په علاقو کې چلیږي. ستاسو دغه پلیت عملونه راځي دغو خلکو ته او دا خلک مونږ مسلمانانو ته ډېر د مونږک په شانتې د سپږې په شانتې فکر کوي چې دا څه مونږکان او سپږې دي. دا به هم ځانونه ښیي چې مونږ مسلمانان پاک خلک یو. نو دې جینۍ کیسه ختمه نه ده. هغې نه بعد وایي ما خپلې مور ته وویل په ژړا ډېر په تکلیف کې هسپتال ته یې بوتلم. هسپتال کې په ځان خو نه وم ډېره وایي په تکلیف کې وم زما مور هغه خبره پټه کړه. ما مور ته بار وویل چې ما سره پلار دغه کار وکړه. وایي نه دی در سره کړي خوب دې لیدلی. وایي هغې نه بعد درې ځل زما پلار زما ریپ کړی. 3 ځل شراب به یې وڅکل رابغلو ما سره به یې ریپ کول. چې را 15 کالو شوم کور مې پرېښلو وتښتېدلم انګلینډ ته. انګلینډ کې مې عمر تیر کو رالویه شولم. انګلینډ کې مې یو بوای فرینډ ونیو هغه دوکه راکړه بل مې ونیو هغه دوکه راکړه. دا له دغو خلکو صرف د دې جینۍ کیسه نه ده. دا په یورپ کې درته وایم په یورپ کې د 80% ښځو دغه حالات دي. په یورپ کې صرف ریپ کیږي او په پټه کیږي داسې په پټه کیږي. ورسېدلی د دې ځای ښځو ازادي مه غواړئ خویندو. د امریکې د ښځو ازادي مه غواړئ خویندو. دا خلک چې څومره په تکلیف کې دي که نه
که د دغو اندروني زندګیانو نه تاسو خبرې شئ که نه تاسو به ووایه چې موږ ته صرف یو وخت روټۍ را رسیږي خو چې په خپل کور کې په دې دوپټه کې په حیا او په عزت د خپل د پلار د خپو لاندې ناسته وم. تاسو ته الله تعالی خاوندان په نصیب درکوي، لویه مرتبه هسبینډ په نصیب درکوي، هسبینډ جایز هسبینډ په نصیب درکوي او هغه هسبینډ تا په کور کې کینوي، ستا لپاره مسافر کیږي، ستا لپاره هر تکلیف په ځان راوړي، ځان سوځوي، ځان نه خولې وباسي ستا لپاره او ستا بچو لپاره. دا زمونږ د مسلمانانو د مردانو نشانی ده. او کافر چې لوی شي د 1500 کالو شي پلار ته وایي چې زه خپل کار دې کوم، مور ته وایي ته څه شی، خپلې مور ته هغه ګنده الفاظ استعمالوي چې درته ویلی نه شم. هره پلار او د لور کیسه مې درته ونه کړه. دلته ډېر داسې کیسونه پراته دي په یورپ کې چې خپل زوی خپلې مور سره ریپ کړی. دلته په دې خلکو کې دوی کزن سره واده نه کوي، کزن سره واده نه کوي، وایي دا ممکن منع ده، مګر هم کزن سره سیکس باقاعده کوي. خفه نه شه زما پرې خبرې باندې، خو همدا حقیقت درته وایم، کله وارې تریخ حقیقت درته وایم. ورسېدلی را بعضې ګلدار پکې راځي، دا زما خبرې دوستي دویم طرف ته واړوئ. نو دا درته وایم چې موږ ډېر غوره خلک یو، ښکلي خلک یو، ډېر د عزت ډک خلک یو. التجا درته کوم، ریکویسټ درته کوم، زه د خپل ځان درته دومره څه نه وایم، خو د خپل ځان صرف دومره درته وایم چې الحمدلله ټول عمر پاک پاتې شوی یم، د هرې بلا نه د هر آفت نه الله پاک ساتلی یم. او نن چې د پاک ګرځم، هر قسم ګاډی زما را خپو لاندې دی. تاسو ګورئ، ما زما پروفایل، زما تصویران، زما ویډیو هر ګورئ. د دنیا پښتانه چې راته وایه چې مزې مې وکړې، که نه مزې مې وکړې، الحمدلله. مزې به څنګه نه کوم چې په داسې ښایسته ځایونو کې نه ګرځم. مزې دي که نه؟ بېشکه چې مزې دي. رب را کړي که نه؟ رب را کړي. ولې را کړي؟ تاسو ماته دا ووایه، ولې را کړي؟ شان او شوکت ولې رب را کړی؟ ولې را کړی؟ د رب دښمن خو نه یم که نه؟ نعوذ بالله. د رب خو چې څوک خوښ نه شي هغه خو بربادوي که نه؟ خو کیدای شي چې زما کوم عمل وي چې د رب خوښ دی، کیدای شي چې ما کې کوم داسې عمل وي چې زما د رب خوښ دی، چې په سکون مې ساتي، پاک صاف مې ساتي. څه چې وغواړم رب ذوالجلال راته ډېر زر راکړي. په تکلیف کې زیات نه کېږم یو شیز پسې، صرف لږ شانتې همت وکړم، الله تعالی کامیابي خپل لاس کې راکړي. د ځان تجربې نه دومره درته وایم چې په ژوند کې ډېر صفا اوسېږئ، او دا خپل سوچ او دا خپل نظر شاته غرونه نه دي، دې په شانتې اوچت ساتئ، همیشه اوچت. نیګټیو سوچ مه کوئ، پوچ سپکه خبره مه کوئ. دا به تاسو د ستاسو را پرسنالټي د چرګوټي په شانتې کې. چرګوټی نه چې چنګ چنګ کوي، نه ورته دې سایډ ته لاره معلومېږي، نه ورته دې سایډ ته لاره معلومېږي. صرف خپلې مور پسې سر وي چې دا مور مې کله پیدا شي چې دا صرف لاره سیده کړه. نو تاسو ته بیا لارې نه ښکاري، صرف چنګ چنګ به کوئ. که چېرته تاسو خپل نظر بلند وساتئ که نه، چې هره کامیابي غواړئ، پر خپل همت، پر خپلو مټو به یې حاصل کړئ. پاک صفا اوسېږئ، د عزت ډک اوسېږئ. خپل ځان ته چې څومره عزت ورکوئ، بل مسلمان ته یې ورکوئ. خپل ځان ته چې څومره په رتبې کې فکر کوئ، بل مسلمان ته هم دومره په رتبې کې فکر کوئ. کله هم چا نه ځان اوچت مه ګڼئ. دغه کار که تاسې وکړلو که نه، داسې فکر وکړئ چې ځان ته مو په خپله شکست ورکړو، په خپله. څوک چا نه بره نه دي په دې دنیا کې، هر انسان برابر دی، او کم شته، خو څوک چا نه بره نه شي کېدلی. هیڅ څوک چا نه بره نه شي کېدلی. هر انسان د بل انسان برابر دی. کم کېدلی شي ترې نه، کم بالکل کېدلی شي، بره څوک چا نه نشي کېدلی. پازیټیو واوسئ، رب تعالی مو سلامت لره، خوشحاله و آباده واوسئ. دا کیسه مې درته په دې ځای ختمه کړه. صاف سوتره اوسئ، نو رب به ستاسو همیشه حفاظت کوي.
رب به ستاسو سره په هره جایزه لاره کې ملګری وي. راځئ نو نه مرغابۍ خو درته وښیم که پکې هغه نه وي څه ورته وایي. الله دې پکې خیر وکړي. که انسانان نه وي نو مرغابۍ خو به درته وښیم. سلام و سلامت لره. او دغه دا ښکلې ښکلې مرغابۍ. هی هی ښه نور به درته څه ووایم. بس راغلی وم. اوس دا نه چې خلک نشته او زما زړه تنګېږي. نه الحمدلله ما ځان ډېر ښه اجست کړی. همیشه دپاره ځان سره اوسېږم، تنها اوسېږم، تنهایۍ کې عادت شوی یم. او سایکل ډېر زیاته مزه راکوي. ګاډي کې مې ګوره سایکل راوړی دی. انشاءالله زه به اوس دا سایکل ګاډي نه راوالم. داسې د اوبو سایډ ته ځم، داسې غر باندې راتاوېږم، ښایسته ښایسته ویډیوګانې درته کوم. زړه مې ډېر زیات خوشحال وي چې غرونو علاقو کې وم. ډېر زیات زړه مې خوشحال وي. ملګري را سره راشي نور هم خوشحالېږم، او ملګري چې را سره نه وي هم زما پروا نه وي خرابه. ځان سره ډېر زیات خوشحال وم، ډېر زیات. زړه ته مې الله تعالی همیشه سکون راکوي. خوشحال وم الحمدلله. زړه مې نه تنګېږي. ډېر خوشحال وم الحمدلله. حقیقت درته وایم ولکه د دروغ وایم. ځان مې اجست کړی دی. او نور به درته څه ووایم. الله مو سلامت لره. خوشحال و آباده اوسېږئ. بس دا ویډیو نوره ختموم ملګرو. او ورګه لږ به زه ستاسو را کمنټونه شریفونه هم ووایم. شریف هم ووایم. لږ به ته دلته سیټ ته ودرېږو. اوس راته وایه کمنټ کې راته څه وایه دا کوم ځای دی. دا خو وروره آسټریا دی. آسټریا دی. او آسټریا کې ورته وایي چې سالزکمګوت. چې تنها خوشحاله یې بیا لایف ولې راغلی. نو خوشحاله یم که نه، نو په دې وجه درته لایف راغلی یم. نو ته دومره نه پوهېږې چې دا سوال چې ته یې کوې. مخکې مې درته کیسه وکړه وایي زلیخې کیسه ختمه شوه وایي، او بل راپاڅېد وایي دا زلیخا سړی و که نر. دا اوس وګوره وایي خوشحاله یې نو لایف ولې راځي. نو خوشحاله یم که نه. انسان چې خوشحاله وي خو بیا هغه هر ښایسته عادت خپل ښیي که نه. نو دا زما ښایسته عادت نه دی چې لایف ویډیو مې درته کړې ده. پاک صفا انسان درته مخامخ دی الحمدلله. ښایسته ښایسته خبرې درته کوي. که غلط عادت درته ښیم خو خوشحال یم که نه. ښکلی عادت درته ښیم، ښکلي ځایونه درته ښیم. څوک خو را سره نشته که نه. خوشحال یم که نه. ښه سمیر خان I love you too brother. مهرباني. سبحان وعلیکم السلام. محسن ستاسو نیم څه دی برادر؟ زما نیم دی سکندر. انجل ایمان الله دې سلامت لره. خوشحاله اوسئ خورې، سلامت اوسئ. میر نیاز خان مننه کوم وروره. ارمان خان مننه کوم. محمود خان مننه کوم وروره. سمیع الله وایي چې لږ انبوکس ته راشه. په دواړو سترګو را بشم انشاءالله. انبوکس ته به خامخا درته راشم. او بل وایي چې سایکل تو دکاو. راځه چې دا سایکل به هم درته وښیو. د الله بندانو ډېر ښایسته سایکل مې ځان ته اخیستی الحمدلله. ډېر زبردست سایکل دی. که دا زه پاکستان ته ویسم که نه او په صدر بازار کې ودروم او زه لاړ شم آیسکریم والا ته، او چې راځم یا به پکې ټایرونه نه وي او یا به مکمل سایکل نه وي، او که نه. دا خو زموږ او تاسو زبردسته نشاني دی که څنګه. مخ خرابېږي. ګپ شپ به لګوو، خفه کېږئ مه. زه به ته اوس خپل سایکل وښیم. صحیح ده. بسم الله. ملخ یقین مو وشه یو سړی مې ولیدلو او په دې ګاډي کې راغلی. یا الله خیر. ښه دا بل ورور وایي سایکل دې وښیه. راشه اوس سایکل را کوزو. ده الله بنده تا زما سایکل ته وسوسه پیدا شوه. اله په بله یو لاس باندې لای و یو بل لاس باندې سایکل. داسې خو نه کېږي که نه. ښه پرېږه چې لږ خو یې درته ښایسته جوړ کړم که نه. اوس به وایه چې ټایرونه پکې نشته، همداسې سایکل دې راوستلی. دا کیمره درته چېرته ولګو؟
هاي هاي انور به اوس وایي که نه چې زمونږ نامونه دې وانه خیستل او په څه دی اوتو بوتو ریسر شو سکندر ځای خیر دی څوک به نه خفه کوو تاسو لږ 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 راته صبر وکړئ د خیره سره دا سایکل ته ټایر ورولم که نه پرې چې دا چې کله هم په ګاډي کې بارو نو د سره به داسې کار کوو چې دې نه به مخکې ټایر وباسو او دا ډېر زبردست سیسټم لري دا سایکل نټ او بولټ نه لري صحیح اوس یې درته ښیم دا زما سایکل چې ګاډی راته سکریچ نه کړي بل غضب به واورو که نه پاکستان په شان دي ګاډی وټنګوي چې هلکه وګوره څنګه سایکل دی دا زما سایکل دی دا زما بیسټ بیبي دی ماونټین بایک دا پکې ډسک دی ښایسته ښه صحیح شوه سایکل مې درته وښیلو ټیک دی که نه اوس نو که ته ووایې چې په سایکل باندې روان شه نو ما سره ډرون کیمرا دی په ګاډي کې تا پسې به یې در ولېږم کور نه یو خوا په دې شانتې پې راواړوه یو خوا دې شانتې پې راواړوه راوچت په دې کړم او ته مې هوا کې ګوره او زه به په سایکل باندې روان وم که څنګه دا زبردست کار دی چکر به در باندې وم په هوا کې به ګرځې را ګرځې خو چې د هوا دې راته خراب نه کړي ښه زما کمنټس ولې نه وایې ارشاد احمد روره په خیرونو ارشاد احمد روره 3 ځل مې د نوم واخیستل دا بل رور وایي لږ انبوکس ته راشه په تکو تورو سترګو راځم که نه انبوکس ته راځئ لږ صبر وکړئ مزامل افریدي سړی وګورئ معجزه او وګورئ معجزه یا لکه نو څوک راته نه ښکاري خوشحاله اوسېږئ مننه کوم او کامنټس خو راځي او د چا خبرې واورو فیاض خوشحاله اوسېږئ وروره سلامته اوسېږئ اختر زمان سلام سکندر وروره وعلیکم سلام وروره زما کامنټس نه وایي ارشاد احمد وروره زما په خیال چې کاپي پیسټ دی ښه زیات راویشتې او نور ته نه قرار ناست دی که نه څو ځل دی نوم والا فواد خان وعلیکم سلام امید خان څنګه یې وروره سلامته اوسې وروره خوشحاله اوسې ولا چې مې یادولې عصمت الله او کے زیډ وای ولا چې یادولې مې او لایو راغلی بس نو منې خو به که نه رفیع الله مونږ هم آسټریا ته درولله آسټریا ته هم راولم الله بندګان الله مو راوله ما سره خو دا چل نشته چې آسټریا ته په څه شي ته تاسو راولم خو او بله خبره دا درته کوم چې د آسټریا داسې وطن دی په یورپ کې چې ډېر زیات پښتانه ورونه دې وطن نه نه دي خبر او په افغانستان کې بعضې خلک ورته اتریش وایي او ډېر زیات خلک نه دي خبر خو که دې وطن ته تاسې راشئ که نه دا پر یورپ کې ډېر اوچت مقام لري سویټزرلینډ او آسټریا دا وطنونه دا دوه چې کم دي که نه دا پر ټول یورپ کې د دې سټینډرډ ډېر اوچت دی پرې چې دا ټوریسټ ملکونه دي ټوریسټ راځي دلته او دا ډېر زیات ښایسته والی لري ډېر زیات ښکلي وطنونه دي سویټزرلینډ او آسټریا او دا سره جوخت دي که نه منځ کې څه هغه نه لري او ډېر ښایسته دواړه یو نقشې دواړه یو هغه باندې پراته دي په یو لین باندې پراته دي نو ډېر ښکلی ملک دی ډېر زیات ښکلی ملک دی قانوني لحاظ نه اول نمبر دی قانون یې ډېر زبردست قانون دی کرایم جرم دا شیزونه نه لري او ډېر کم جرمونه به پکې وي ډېر کم جرمونه چې هغه به تاسو ته پکې پته هم ونه لګېږي چې تاسو راشئ دلته چې دا جرم څه شي ته وایي او دغه بعضې خلکو لږ دلته جرمونه شروع کړي وو هغه هم د پښتانو شروع کړي وو چرس او پوډر دا شیزونه یې خرڅول او را خرڅول هغه هم ډېر زیات جیلونو ته ور وغورځول نو صرف دا پښتنو پکې کار خراب کړی و کنې دوی دا خپل خلک چې د دې ځای دي دا ډېر سبیل خلک دي ډېر سبیل جرم مرم دا شیزونه پیژني هم نه خو بس بدبختۍ نه درته ومې ویل که نه چې موږ مسلمانان
په زوره ځانونه دې خلکو ته ښیو که نه موږ مسلمانان په زوره ځانونه دې خلکو ته ښیو چې موږ څه رقم ته قوم یو نو دا خلک زمونږ په معمولي غلطۍ باندې موږ ته ډېر غټ د بو فکر کوي بو نه وي چې اوهو دا څومره خطرناک خلک دي او دا څومره مردار خلک دي بیا ټول قوم ته راته فکر کوي دا د یو 2 تشپاڼو په سر باندې د یو 2 تشپاڼې دلته راشي دلته غلط کارونه وکړي او هغه دا خلک چې راوځي دا خو جرم سره پیژني نه دا خلک چې جرم څه ته وایي او زمونږ خلک چې راشي څوک پکې سمګلینګ وکړي څوک پکې چرس خرڅوي او چې راګیر شي نو ټلویزیون ته یې ورکړي یا اخبار کې وایسي چې دا یو د پاکستان و یا د افغانستان و یا د هندوستان و نو بیا را ټول ملک ته په سپکه راته ګوري ټول وطن ته راته په سپکه ګوري او بیا دغه تشپاڼې دغه فکر نه کوي چې زما په سر ټول پاکستان یاد کو زما په سر ټول افغانستان یاد کو تشپاڼې بیا دې ته فکر نه کوي احساس نشته احساس زړه کې احساس ورک شوی هر سړي سره د خپلې ګټې غم ده هر سړي سره او داسې سړی همیشه دپاره ناکام وي همیشه دپاره هغه ته لاس ته څه نه راځي چې لاس کې ورته څه رام شي که نه پته هم ورته نه لګېږي چې دا چېرته لاړل په کومه راغلل او په کومه لاړل او د داسې خلکو څېرې او د داسې خلکو ټیپ انداز وګورئ که نه نفرت به مو شي ترېنه دومره دا ګډوډ ښکاري دلته لرې نه هم پته لګېږي لرې نه هم درته پته لګېږي چې دا څه سپګن را روان دی دا څه سپګن را روان دی حقیقت درته وایم ولکه زه دروغ ووایم وای کال نه کوي نو کال اوس نه کېږي که نه ملګرو دا وګوره دلته چې په بټن باندې ټینګه ګوته نیسئ الله اوس به دې چټي به دې را باندې ځان بلاک کړی و خدای به نه مای کوي چې کال باندې راواخله هغه د بلاک بټن هسې به اوس چټي توت ته ختلی وي بیا به څه شوي و توت نه خو دې بیا نه شو راکوزولی وای آسټریا اټلي سره ده آسټریا چې کوم دی آسټریا او سویټزرلینډ دا په یو خط باندې دي نارت ساوث منځ کې دي دا او خوا کې ورسره اټلي ده اټلي په بل طرف باندې راځي آسټریا ورسره بارډر لري بالکل یې ورسره لري خو د کینټن ورته وایي کینټن کلاګنفورت او فیلاخ دغو سایډونو ورسره یو ورکوټی بارډر لري یو سړک راغلی دی موټر وی دا یو بارډر ورسره لري او سویټزرلینډ سره ډېر لوی بارډر لري آسټریا او بله دا چې د آسټریا یو شهر دی بریګنز ورته وایي دا بریګنز چې کوم دی دې کې د بریګنز خلک او د آسټریا خلک د سویټزرلینډ خلک چې کوم دي دا دوی هغه نیشنالیټي بیا یو شانتې ده دوی یو بل منځ کې دا فرق نه کوي چې ته د سویس یا زه د آسټریا دا په باونډري باندې په بارډر باندې دي نو دا دوی یو بل ته مکمل فریډم ورکړی د دوی ګاډي چې بریګنز ګاډي دي هغه سویټزرلینډ ته ووړي نو سویټزرلینډ پولیس نه چیک کوي سویس ګاډي چې کوم نږدې چې کوم چوریک سیټي ده کیپیټل هغه چې دې ځای بریګنز ته راوړي نو دې ځای پولیس نه چیک کوي دوی خپل منځ کې دغه اتفاق لري نو ډېر کلوز فرینډشپ ریلیشنشپ را سره لري سویټزرلینډ او آسټریا حالانکه د سویس پیسه جدا ده او د آسټریا پیسه یورو ده مګر هم ډېر کلوز فرینډشپ لري را سره او ژبه یې هم یو ده سلوانیا دی سلواکیا دی ورسره سلواکیا بارډر دی ورسره سلوینیا بارډر دی ورسره هغه ډېر هغه طرف ته راځي چې کوم طرف نه پاکستان او هغه که نه هنګري چې کوم دی هنګري بارډر هم ورسره راځي ډېر منځ کې وړوکی ملک دی خو د ډېرو ملکونو منځ کې تاویږي خو چې کله آبادۍ طرف ته حرکت کوي آبادۍ طرف ته ځئ نو دا اول ملک ورسره سویټزرلینډ راځي خوا کې ورسره جرمني ده جرمني بارډر هم ورسره ده جرمني خو ورسره 2 بارډرې لري یو پساو ورته وایي او یو چې کوم دی سالزبورګ چې کوم بارډر دی هغه مونیخ زه لږ وروسته سره خبرې کوم صحیح ده او لایف یم اوکې ښه نور خدای مو سلامت لره
وفا محب وای ته هم بل کار نه لرې. نو همدا کار ډېر لوی نه دی. وګوره دومره غټ کار کوم وروره چې ته مې هم پکې ځان سره مصروف کړې. نو دې نه غټ کار بل شته؟ وګوره که نه زما غوندې کارونه خو ډېر کم خلک دي چې کوي. که څنګه وګوره ته مې هم ځان سره مصروف کړې. دې ته غټ کار نه وای. څومره پښتانه مې ځان سره مصروف کړي. دا څومره غټ کار دی. او ګټه یې سکندر ته رسېږي. او خیز سمې ډبل ډبل پیسې را روانې دي. که څنګه مزې دي. را سکندر پې سر دی. او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم او خوشحاله و آباده اوسئ. ډېره مننه. دې سره به خپل لایو ویډیو ختمه کړم. سلامتي مو غواړم. ډېره مننه. سلامت اوسئ. د الله په امان. رب مو حفاظت وکړه. سره زما. آمین.